سلامونه. تېره شپه په لومړي ځل باندې افغانستان بعد ډېرو کلونو پنجاب پوځ ته داسې یو غاښ ماتونکی جواب ورکړلو چې دا تر اوسه وروسته تر ډاکټر صاحب نجیب تر حکومته بیا داسې جواب هیڅ یو ورکړی نه وي. دا په لومړي ځل و چې د هلمند، کندهار، زابل، خوست، پکتیا، ننګرهار، کونړ او بدخشان په یو وخت کې په ټولو سیمو کې حملې ترسره شوې او د پنجاب پوځ هم خپلې پوستې پرېښولې او وتښتېدله. خو له بده مرغه دا و چې ورته اجازه ورکول سوې نه وه چې تاسو د ډیورنډ فرضي کرښه تېر شئ، د هغه مه تېرېږئ، دا یو جواب ورته ورکړي. که دوی حمله بیا وکړه بیا به یو صحیح جواب ورکوو. یا خو دا هم په لومړي ځل باندې دا یو ښه جواب او دا یو ښه غاښ ماتونکی حالت و د پنجاب پوځ دپاره. او یو کار هم دا اوس چې د شرقي اتحاد چې روسیه، چین، هندوستان او په سیمه کې نور هیوادونه چې دا شرقي اتحاد سره دی، پاکستان یې په رسمیت وپېژنده چې یار دا یو تروریست هیواد دی او نور به هغه پخوانی نازک رشمي چې پاکستان پر دغه هیوادونو درلود، نور هغه نازک رشمي به یې په دغه هیوادو باندې ونه چلېږي او پاکستان په رسمي ډول باندې دغه هیوادو ته معلوم شي چې دا د غربي هیوادو یو کمپنۍ ده او په آسیایي هیوادو کې تروریستي پروژې پلي کوي. نو ټولو هغه ځوانانو ته څخه مننه کوم چې په دغه جواب کې پاکستان ته یو څو څلوریزې او شپږیزې ورخیر کړی. نو هیله مند یم چې که بل ځل دا کار تکرار سو دا ورکې، نو فکر نه کوم تر شپږیزې بل اضافه به ولري. خو دا ورکې هم ښه سو چې څلوریزې چې شپږیزې ډېرې وي. نو هیله مند یم چې بل ځل سمه دا ځل خو شل اوریزه وه، خو هیله مند یم چې بل ورځ سم ټیسټ میچ وسي، یو دوه درې ورځې دوام وکړي. مننه.